السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس 11 یولسم درس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. زمونږ درس 450 صفحه ده. تاسو کتاب کتلی شئ. استمع واعيد واورم او تکراروم یې. هذا بيض، هذا بيض. بيض دا کلمات مخکې تکرار شوي دي، ترجمې ته ضرورت هم نشته، خو بیا به مو هذا بيض دا یو هګۍ ده. اخذ الكأس، پیاله واخیسته. اخذ واخیسته پیاله، کاس پیالې ته ویل کېږي. ثوب بدر، د بدر کالی. ثوب جامې ته ویل کېږي. ثوب بدر ثوب کالی یا جامې. دریم استمع و امیز، اورم او د دې تمیز کوم. دا مخکې موږ د دې درسونه تیر شوي. ظل، ظل دا په زال ده او دا په ضا ده. ظل، ظل. د دې کلمات البته ظل ذلیل شو. ذلیل د ماضي ده او د ذلیل، او دلته په ذال باندې او په ضا باندې دا څومره فرق کوي. ظل دا ظل ثوری شو. ظل دا د ظل نه اخیستل شوی ثوري ته ویل کېږي. ظلیل مکان ظلیل، دلته لاندې هغه کې موږ معلومات مثالونه ورکړي. مکان ظلیل د هغه سوری ځای. مکان هغه مکان چې سوری ولري هغې ته مکان ظلیل ویل کېږي. ظل، ظل ثوري ته ویل کېږي. نو ظل ذلیل، ظل ثوری شو. فض، فض دا فرد ته ویل کېږي. فرد یو فرد مفرد شخص ته ویل کېږي. لکه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجه. دا حدیث شریف ده چې د جماعت په جمع سره المنز دا د تنهایی منز نه په 20 درجو سره ب27 درجې دا لوړ ثواب ورکول کېږي. نو فض دا مفرد ته ویل کېږي. او فض د ښه چلن او مدغم چلن نشتون بې ادب ته ویل کېږي. فض. ذلیل، ذلیل ته ویل کېږي. ظلیل مکان ظلیل ثوري ته ویل کېږي. دا ظلیل ثوري والا ځای. نظر، نظر دا نظر ته ویل کېږي. صدقه لاندې موږ ویل کېږي صدقه کان او احسانا او غیر ذلك. تاسو وایي ما نظر نیولی چې زه که دا کار مې وشي دغه شی زه صدقه کوم. یو صدقه هغه ته ویل کېږي. نظر، نظر یې وکړ. نظر، نظر یې وکړ. ذاب، ذوب کېدلو ته ویل کېږي. ذاب الثلج، واوره اوبه شوه. ذاب الثلج واوره اوبه شوه. یذوب د هغه ده حالیه ده، یعنی یذوب ویل کېږي. ثاب، ثاب رجع یعنی وګرځېد. ثاب المریض، مریض را وګرځېد یعنی صحت ورکړل شو. رجعت الیه صحته و استعاد عافیته، هغې ته وایي صحت ورکړل شو یعنی رجع را وګرځېد، د مریضۍ نه را وګرځېد یعنی ښه شو. ذال باندې دا ثابه. نظره، نظره او نثره. نظره موږ ویل هغه ته ویل کېږي، نظر ته ویل کېږي صدقه یو شی. او نثره دلته ثره چې موږ وایو ثره، ثر الرجل كثر كلامه وتسم، بغاوت ته ویل کېږي. ثره، نثره، ثره. یذوب ویل کېږي. یثوب، یثوب راګرځي، مریض راګرځي. ثابه موږ دلته ویلي راګرځېدل ته. رجع ته ویل کېږي یثوب ګرځېدل یعنی مریض په صحت او عافیت سره شو. ذره یو ذرې ته ویل کېږي. نو اکتب دا اکتب دا یعنی زه لیکمه. دې کې چې کوم کلمات دي هغه نشته پکې. نو تاسو نه هیله کېږي دا تاسو کورنۍ دنده ده چې دې دواړو مابین کې کوم کلمات راځي هغه تاسو کومنټ کې ولیکئ. او د دې اول حروف چې کوم ده هغه چې شی ده. کالیو ته عربي کې چې ویل کېږي دا کلمات مخکې مونږ ویلي دي. تاسو باید دې تیر درس نه یاد کړئ. نو دا تاسو په کومنټ کې ولیکئ. او هغې ته څه ویل کېږي دا اوس تیره ویډیو کې مونږ
تیر درس کې مونږ تیره ورقه کې مونږ هم درته ویلي چې ویل کېږي، نو هغه دلته هیله کوم تاسو دا 3 کلمات کومنټ کې ولیکئ. که جملو کې استعمالولی شئ خو دا ډېره ښه ده. دب دا هم ولیکئ، لیکلو ته ویل کېږي. تیر درس غوندې دب خرس ته چې ویل کېږي. وقفه ودرېد. ثوم هغه ته ویل کېږي اوږه. ثوم اوږه. باب دروازه. استمع و اعيد اورم او تکراریوم. طفل ماشوم ته ویل کېږي. ماشوم وایي انت امي علميني، ته زما مورې علميني ماته رازده کړه. کیف اخطو ساعدیني، څنګه وګرځم یا په خپو وګرځم، ساعدیني ما سره مرسته وکړه. کیف څنګه، اخطو ګرځېدلو ته ویل کېږي. کیف اخطو څنګه وګرځم، ساعدیني ما سره مرسته وکړه. الام مور ورته وایي انت یا عیني صغیر، ته ای زما موږ وایي د سترګو توره، انت یا عیني ته زما ای سترګې، یعنی ته زما ای د سترګو توره. صغیر وړوکی. وغدن انت کبیر، او سبا به ته لوی سړی، یعنی فعل هلته نشي کوی، او غدن چې کله لوی شوي بیا ته ګرځېدی شي. خطام وتلخيص واختبار. انطقوا نطقا واضحا، وإذا نطق سره تاسو ولولئ. كاف قاف ثا ذال ظا سين صاد تاء طاء دال طاد خاء حاء ها عين همزه. نو دا زمونږ نننی درسو. هیله کوم چې تاسو درس یاد شوی وي. که څه پوښتنه وي هیله کوم چې تاسو کومنټ وکړئ او ویډیو حتما لایک او شیر کړئ. او یو خبره اورئ چې یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی، البته هلته که څوک دوستان لرئ یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګان تاسو ته درشي. نو جواب کې حتما ولیکئ چې دا لایف درسونه کارټونونه تاسو ته په کوم وخت کې نشر کړو. البته د اسلامي او ډیره فصیح عربي پکې ویلې دا تاسو ته نشر کړو. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. الدرس ال12 12 درس. د درس نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زمونږ یوټیوب نوی چینل سبسکرایب کړئ او دا د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو یوټیوب کې مونږ هم ډیر عربي زده کوونکي پیدا کړو. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ال12 پنځوسمه صفحه ده کتاب کې. دریم اقرأ الكلمات الآتیه. دا را روانې کلمې وایي. ذل ولمه. ابي دا کلمې مخکې ټول تیر شوي دي، دا مونږ ویلې دي. ابي زما پلار. اب پلار ته ویل کېږي. الف با حمزه او با اب پلار، یا چې ورسره شي زما پلار. ابي زما پلار. امي زما مور. امي زما مور. جدي زما نیکه. جدي زما نیکه. اخي زما ورور. اخي زما ورور. اختي زما خور. اختي زما خور. خالي زما ماما. خالي زما ماما. خالتي زما ترور. خالتي زما ترور یا خاله. خالتي. عمي زما کاکا یا تر. عمي زما کاکا یا زما تر. جدتي زما نیا. جدتي زما نیا. عمتي زما عمه. عمتي زما عمه یا د پلار خور. تاسو نه هیله کوم چې دا کلمات تاسو په هاذا او هذه کې دا استعمال کړئ. چې کوم کې هاذا راځي، کوم کې هذه راځي، دا درس تاسو ویلې نو دا تاسو کورنۍ دنده سوه. هیله کوم کومنټ کې دا ولیکئ
او که کومنټ کې د ټولو ته هذا او هذه استعمال کړئ او جملو کې استعمال کړئ. بل اقرأ التراکیب التالیه دا لاندې نه ترکیبونه دا وای لولم. انا طبیب the doctor دا سړی وای ته انا طبیب the doctor هو مهندس هغه مهندس یا انجینیر دی. هو مهندس هغه انجینیر دی. هي معلمة هغه معلمه ده. هي هغه خذه یا هغه انجلی معلمه ده. انا احب ابي وامي انا احب ابي وامي ذ خپل پلار او مور سره مینه لرم. انا ذ احب مینه لرم یا مینه کوم ابي وامي خپل پلار او مور سره. انا احب جدي وجدتي ذ خپل نیا او نیکه سره مینه لرم. انا احب ذ مینه لرم جدي خپل نیکه سره وجدتي خپل نیا سره. بل اكتب الحرف الناقص په دې کې چې کوم حرف ناقص وي کوم کم وي هغه تاسو یې ولیکئ. د اول زه تاسو ته وایم نور تاسو خپل ولیکئ. دا کلمات مخکې درسونو کې تیر شوي دي. دا لم ده دینه مخکې کومه هغه ده ګوره لاندې تصویر درته لیکلی دا چې شو قلم. نو اول حرف چې ده دلته قلم کم ده ناقص ده دینه یعنی کم ده تی. بل دلته سو ده ګوره ډاکټر ده. ډاکټر کې عربي چې وایي دلته کم حرف کم ده دا به هم زه تاسو وایم با طبیب ډاکټر. بل دلته چې کم ده دلته تیار نقل درکړی چې دغه حروف دلته ولیکئ. دا ضا دلته راځي ظروف. بل دلته چې راځي ضاد درس. دلته خرما ته چې وایي عربي کې تمر. دا میم حروف دلته ما بین کې راځي تا میم را تمر خرما. احلل الكلمه ثم اكتب. ثوب کالی دا ولیکئ. باب دروازه دا تاسو. وقف ودريد. الوحدة الثانية المدرسة زمونږ لومړی وحده دا ختمه شوه. اوله وحده چې په باره کې وه اسرتي زما کورنۍ. نو دویمه وحده چې ده دا د مدرسې د یا د ښوونځي یا د مکتب په باره کې ده. نو دا زمونږ لومړی وحده وه. خپل درس دلته په پای ته رسوو. دویمه وحده انشاءالله په بله ویډیو کې موږ تاسو ته جوړو او تاسو نه هیله کوم چې زه آیا بله ویډیو جوړه کړم چې دا د اول وحدې مکمل درس اول درس نه تر دغه 12م درس پورې په یو ویډیو کې په لنډ 10-15 دقیقو کې تاسو ته خلاص کړم. په لنډه توګه باندې دا ټول درسونه درته تشریح کړم او کنه کوای چې مونږه یاد کړی دي ضرورت نشته صحیح ده. او کوای چې یو بل ویډیو دغه ویډیو وروسته د جوړ کم چې او مکمله الوحده الاولى الكامله یعنی لومړی وحدات مکمله د ویډیو جوړ کم او د هغې تدریس تاسو ته وکړم. صحیح ده او که نه هیله کوم تاسو کومنټ کې ووایئ. او انشاءالله دویمه وحده به المدرسه دا به بلې ویډیو کې انشاءالله خپرېږي. نو هیله کوم چې تاسو نه چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا د زنګ علامه هم کلیک کړئ او فیسبوک کې زموږ پاڼه شیر کړئ او د فالوینګ کې چاته که موږ درسونه نو ویډیوګان نه ورځي فالوینګ کې زموږ پاڼه ته لاړ شئ. فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیوګان تاسو ته درشي. او هیله کوم تاسو نه چې ماته دعاګانې وکړئ. لږ مشکلات دي د ژوند. هیله کوم چې مونځ کې کومنټ کې که دعا کوئ نه کوئ ماته مونځ کې ضرور ده چې ماته مونځ کې دعا وکړئ. ډیره مننه. نو تاسو په الله سپارم تر بل ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الوحدة الثانية المدرسة لومړی وحده موږ په 12 ویډیوګانو کې ختمه کړه او هیله کوم چې هغه نه مو څه یاد کړي وي او ما تاسو ته مخکې ویلي ول چې څه مشکل وي هغه تاسو موږ سره شریکولی شئ. نو په دې وحده کې موږ المدرسه د ښوونځي یا مدرسې په باره کې خبرې کوو. هغه کوم
ټول کلمات ټول جملې چې د ښوونځي په اړه وي ټول موږ دلته وایو ان شاء الله. نو په دویمه وحده کې د دلیلونه دي چې موږ کوم شیان په دې دویمه وحده کې به وایو. نو خپل درس شروع کول نه مخکې باید تاسو ته وایم چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې فالوینګ کې صفرز کلیک کړئ تر څو زموږ تازه درسونه تاسو ته راسي. نو دې کې زموږ یو څو اهداف دي چې موږ باید دویمه وحده کې دا ترلاسه کړو. ان يكون قادرا على استخدام اسماء الاستفهام. موږ باید په اسماء الاستفهام باندې پوه شو چې هغه کوم دي. اين وماذا ټول ورسته وایو. بل اسماء اشاره په دې دویمه وحده کې وایو. اسماء المكان وایو او بل استخدام بعد الحروف او اسماء الزمان دا وایو. دا ټول او اعداد یو نه تر شلو پورې او دلته نور معلومات دي چې ټول به په دې دویمه وحده کې وایو ان شاء الله. نو خپل درس شروع کوو. الدرس الاول التمهيد. نو تمهید مقدمه یا وړاندې کولو ته ویل کیږي. مدرسه کې اول قبل المدرسه الروضه کودکستان ته ویل کیږي. کوم چې لومړی صنف نه لومړی ټولګي نه مخکې وي هغه ته روضه کودکستان ویل کیږي. مدرسه تاسو ته معلومات ده یو ابتدایي ده بګینر چې ورته وایي. متوسطه او بل ثانویه لسم دولسم چې کوم بعد کالج ورته ویل کیږي او بعد منګه خو افغانستان کې هم د اول نه دولسم پورې ټول مکتب کې راځي. متوسطه نه هم صنف پورې د فکر کوم او ثانویه لسم دولسم ده والله اعلم. او بعد المدرسه مدرسې نه مکتب نه ښوونځي نه وروسته الجامعه راځي. الدرس الأول لومړی درس يسمع يقرأ يكتب الرياضيات العلوم يستأذن الرياضة الحاسوب مكتب هنا هناك طالب معلم أستاذ مدرس حارس. د دې معنا تاسو ته کومه؟ يسمع اوري يقرأ لولي يكتب لكي الرياضيات رياضي العلوم ساينس يستأذن إجازة أخلي الرياضة سبورت يا ورزش الحاسوب كمبيوتر مكتب دفتر هنا دلتا هناك هلتا this that طالب شاگرد خوانزي طالب عفوا بخنا غواړم طالب زده کوونکی معلم استاذ مدرس یو خبره ده معلم ته ویل کیږي. حارس چوکیدار دلته ویل دي چې دا کلمې چې دي د مضارع حروف انایت ورته ویل کیږي. الف نون یا تا د دې په اړه کې د ګرامر کې تاسو ته جدا ویډیو جوړوم چې دا کوم حروف دي او مثالونو سره درته واضح کوم. صرف فلحال کې درته وایم ځکه دې ګرامر مونږ نه دا ویلې بیا تاسو ذهن ګډوډیږي. اوس يسمع هغه اوري. دریم شخص ده يسمع اوري. ګوره کدلته یا په جمعه تا راوړو تسمعو تی اوري. که الف راوړو اسمعو زی اورم. که نون راوړو نسمعو مونږ اورو. ټول دغه سیده کدلته یا په زمون الف راوړو متکلم راځي. که تا راوړو مخاطب راځي. که نون راوړو جمع متکلم راځي. پوه شئ. نو فلحال دیتا دا خګنه ما چې دی کې دا د ګرامر په درس کې دیتا ان شاء الله د ویډیو جوړوم چې دا کوم حروف دي چې غینا مخاطب
او دا نورې جملې جوړیږي. نو فلحال دې درس کې مونږه دا لغتونه دي دا یاد کړئ او this that هنا دلته هناك هلته دا یاد کړئ. دفتر ته مکتب ویل کېږي، زده کوونکي ته طالب ویل کېږي، معلم استاد مدرس دا یو خبره ده. یو حارس نوې لغت ده، نوې کلمه ده. چوکیدار ته ویل کېږي حارس چوکیدار. دا بل دا خو تاسو ته معلوم، شمال جنوب شرق غرب دا خو زمونږ پښتو کې هم دغسې ده. شمال جنوب نه پښتو کې لږ فرق کوي. شمال جنوب شرق غرب بس تاسو ته معلومیږي چې دا څلور اطراف هغه دي. بل درس خلف شاته، امام مخامخ، امام مخامخ، خلف شاته. یسار څه ویل کی چپ طرف ته، یسار چپ طرف ته. یمین خی لاس ته، یمین خی لاس، یسار چپ لاس ته طرف. دا موایو البته دا کلمات منګه تیر پاڼه کې پوسټ کړي ول. ادوات المدرسه د مدرسې ادوات یا هغه سامان یا کلمې چې مدرسه کې د استعمالیږي. لومړی کتاب مسطره، دې ترجمه البته من کړی ده. مسطره، قلم جاف، قلم حبر، قلم حبر، قلم رصاص، حقيبة، دفتر، معجم، مساحة، حبر، براية، مزيل، ألوان، ورقة. نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې زده شوی مو وي. نو که څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ او تاسو نه هیله کیږي چې دغه ویډیو کې دا کومنټ کې دغه لپاره جملې جوړې کړئ. یو جوړوئ، دوه جوړوئ، درې جوړوئ، خو مقصد جوړې کړئ. همداسې مه کینئ. موږ کوشش کوو چې عربي ته خدمت وکړو، نو تاسو هم کوشش وکړئ چې دغه جملې کومنټ کې ولیکئ او دغه ویډیو ما ته چا ویلی چې څوک یې لایک کړي دا بیا فیسبوک نور خلکو ته ښیي. نو هیله کوم چې دا ویډیو لایک او فیسبوک کې یوټیوب کې هم دا ویډیوګانې لایکوئ تر څو نور خلکو ته هم دا ویډیوګانې ورسیږي. او که څه پوښتنه وي کومنټ وکړئ، ویډیو لایک او شیر حتما کړئ. بیا هم که څه پوښتنه وي کومنټ کولی شئ. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې څوارلسم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې به د مدرسې په باره کې محاوره کوو چې مدرسې کې کومې خبرې دا ترسره کیږي. هیله کوم زما ژبه چې دا لږ زخمي ده، که په خبرو نه پوهېږئ بخښنه غواړم. خپل درس پیلول نه مخکې زیاتره دوستان وایي موږ ته فیسبوک کې دا ویډیوګانې واچوه. ما فیسبوک کې زیاتره تیر درسونه اچولي، هغه کې دومره خلکو نه مې کومنټ کې خپله کورنۍ دنده لیکله او نه یې شیر کوو نورو سره. فیسبوک ډیر ما چې وکتل تصویري هغه ډیر نتیجه ورکړه چې تصویري موږ عربي ولیکو، هغه سره ترجمه ولیکو، نو ډیره ګټه وکوله. نو موږ دغه درسونه چې دلته وایو دا یوټیوب کې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم او د دې تصویري ترجمه سره د فیسبوک کې اپلوډ کوم او لینک د ویډیو ورکوم، هغه یوټیوب کې کتلی شئ. او یوټیوب کې زموږ ویډیو ترلاسه کولو لپاره چې نوی درس موږ هغه کو تاسو ته ډایرکټ درسي باید چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو نوی درسونه درشي. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. في المدرسة په مدرسه کې په ښوونځي کې الحوار محاورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين مكتب المدير؟ أين مكتب المدير؟ د مدیر دفتر چیرته دی؟ أين چیرته؟ مکتب دفتر ته ویل کیږي. مدیر. أين مكتب المدير؟ د مدیر دفتر چیرته دی؟ هذا المكتب. دغه دفتر. هنا على اليمين دلته خلاسته.
هنا دلته على اليمين خلاص طرف ته. هذا المكتب دغه دی دفتر. هنا على اليمين دلته خلاص ته. وأين مكتب الوكيل او د وکیل دفتر چیرته دی؟ وأين مكتب الوكيل د وکیل دفتر چیرته دی؟ ذلك المكتب هاغه دفتر دی. هناك على اليسار هلته چپ طرف ته. يسار چپ طرف ته ویل کیږي. دا درس مونږ ویلی دی. ذلك المكتب هاغه دفتر. هناك على اليسار هلته چپ طرف ته. شكرا مننه عفوا. بل استمع واعيد اورم او تکراري. مدرسه خوانزي مدرسه خوانزي ته ویل کیږي. مدیر ته ویل کیږي. معلم ښوونکی استاد. معلم ښوونکی یا استاد. طالب زده کوونکی. طالب زده کوونکی. عامل المقصف د کانتین هغه کارکوونکی. مقصف کانتین ته ویل کیږي. هغه په مکتبونو یا په پوهنتونونو کې چې کوم کانتین وي شیان خرڅوي هغه ته کانتین ویل کیږي. عامل کارکوونکی ته ویل کیږي. عامل المقصف د کانتین کارکوونکی. ملعب د لوبې ډګر. ملعب د لوبې ډګر. مکتبه الصف د صنف هغه مکتب اصلا لایبرری کتابخانه ته ویل کیږي. خو د صنف هغه پښتو کې ځکه ما چې وایم د صنف هغه کتابخانه درته وایم نو هغه الماری ته نه ویل کیږي. خو د صنف هغه لایبرری یا کتابخانه. معمل اللغه د ژبې لیب هغه د ژبې صنف ته ویل کیږي. معمل اللغه د ژبې هغه لیب یا هغه صنف. دریم اقرأ و الاحظ. لولم او د دې ملاحظه کوم. قریب دا درس منګه ویل. قریب هذه هنا. قریب لپاره اشاره چې منګه کوو یو هذا ده هذه ده هنا. هذا مذکر دا منګه ویل او اول درسونو کې. هذه مؤنث ده هنا دلته. بعید دا ټول معنا بعید. ذلك تلك هناك دا لری لپاره راځي. پوه شوي؟ اوس مثالونو کې تاسو پوهیږئ چې د دې مابین کې فرق څه ده. الملعب هنا د لوبې ډګر دلته دی. هو قریب هغه نږدې دی. ملعب د لوبې ډګر. هنا دلته. هو قریب هغه نږدې دی. الملعب هناك د لوبې ډګر هلته دی. ګوره دلته تصویر کې لري راغلی. الملعب هناك د لوبې ډګر هلته دی. هو بعید هغه لري دی. هذه المدرسه هنا دغه مدرسه دلته ده. هي قريبه هغه نږدې ده. تلك المدرسه هناك هغه مدرسه هلته ده. هي بعيده هغه لري ده. دویم درس. معمل اللغه على اليمين د ژبې لیب یا د ژبې صنف خي طرف ته دی. الصف على اليسار صنف چپ طرف ته دی. الصف صنف ته ویل کیږي. ټولګی. الصف ټولګی چپ طرف ته دی. اين مکتبه المدرسه د ښوونځي کتابخانه چیرته ده؟ هنا على اليمين دلته خلاص طرف ته. اين مقصف المدرسه د ښوونځي کانتین چیرته دی؟ هناك على اليسار. هناك هلته على اليسار چپ طرف ته دی. اقرأ السؤال والجواب. سوال او جواب لولم. اين المدرسه مدرسه چیرته ده یا ښوونځی چیرته دی؟ قریبه نږدې دی. هنا على اليمين دلته خي طرف ته. اين المكتبه کتابخانه چیرته ده؟ بعیده لري ده. هناك على اليسار هلته چپ طرف ته. اين الملعب د لوبې ډګر چیرته دی؟ اين چیرته؟ الملعب د لوبې ډګر چیرته دی؟ قریب نږدې دی. هنا على اليمين دلته خلاص ده. اين المقصف کانتین چیرته دی؟ بعید لري دی. هناك هلته على اليسار چپ طرف ته. اوس وصله اصل بین الکلمه و ضدها. دا کلمه باید د دې ضد سره منګه وصل کړو. هنا دلته د دې ضد څه شی دی؟ هناك. هنا دلته هلته هناك
دی هغه دی. نو تاسو نه دی تاسو کورنۍ دنده ده د دې ضد کلمات پیدا کړئ او ضد کلمات دي کې دي او دا کومنټ کې ولیکئ. حتمن ولیکئ. یوټیوب کې هم کومنټ کې ولیکئ او فیسبوک کې هم کومنټ کې ولیکئ. محتویات الصف د صنف هغه مضامین، موضوعات، contents. الحوار محاوره. صباح الخير یا ابنائي، سهار مو بخیر ای بچو. سهار مو بخیر. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ، تاسو هم سهار بخير يا أستاذ. ماذا أمامك يا محمد، ستا مخامخ سدي اي محمد. ماذا شيء أمامك، ستا مخامخ يا محمد اي محمد، ستا مخامخ شيء دي يا محمد. أمامه كرسي أبيض، أمامي كرسي أبيض، زما مخامخ سپینه چوکۍ ده. وطاولة بيضاء، او سپین میز دی. وطاولة میز ته ویل بيضاء سپین، او سپین میز دی. وماذا خلفي يا علي، او زما شاته سدي. وماذا خلفي يا علي، او زما شاته سدي اي علي. سبورة سوداء، توره تخته ده. سبوره تختې ته ویل کیږي، سوداء توره تخته ده. شکرا یا ابنائي، ډیره مننه ای زما بچو یا ای اولادونو. العفو یا استاذ. استمع وأعيد، اورم تکراروم. یمین خي طرف، يسار چپ، خلف شاته، امام مخامخ، هنا دلته، هناك هلته. السبورة امامي، تخته زما مخامخ ده. السبورة خلف المعلم، تخته د معلم شاته ده. الحقيبة على يميني، بکسه زما خي طرف ته ده. الكتاب على يساري، کتاب زما چپ طرف ته ده. الكرسي هنا، چوکۍ دلته ده. الطاولة هناك، طاوله میز هلته دی. بل دې کې نوی کلمات دي، نو خپل درس هم دلته هغه کوو. بل درس کې به هغه نوی لغات تاسو ته زه وایم چې هغه باید مهمه دي. نو دا زموږ نننی درس و، 14 درس کې تقریبا راځي. البته فیسبوک کې چې کوم درسونه تصویري من شیر کړی دي د هغې بعضې هغه درس په دې ویډیو کې دی. نو هیله کوم چې ویډیو نور سره شیر کړئ. د تاسو شیر کول دا زه تشویقېږم دې سره چې خلک ګوري، زه دې سره تشویقېږم چې زه باید تاسو ته درس جوړ کړم او دې سره نور هغه زما زیاتېږي، مورال زما زیاتېږي چې زه باید عربي ته نورم خدمت وکړم. نو ډیره مننه. فیسبوک کې هم دا درس شیر کوئ او په یوټیوب کې هم دا درسونه شیر کوئ نورو دوستانو سره، او چینل سبسکرایب او دا ویډیو لایک هم کوئ. ځکه لایک کولو سره نور دا یوټیوب او فیسبوک دا نور خلکو ته مخامخ ښیي. نو ډیره مننه. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. دا زموږ 15 درس دی. البته درس نمخ کې تاسو ته دا حتمن وایم چې سبا ته موږ د خبرې اترې پروګرام لرو. نو خبرې اترې پروګرام لپاره تاسو باید زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، عربیک پښتو اکیډمي ته. عربیک پښتو اکیډمي چې سرچ کړئ دې چینل ته او پلی لیست ته لاړ شئ. پلی لیست کې عربیک لیسن عربي درسونه دي ته چې لاړ شئ. لومړی درس د دې باید وګورئ. لومړی درس دا دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دام چې وکړو نو دې درس نه تاسو نیمه دغه ویډیو خپل موبایل ځان ته ونیسئ، دې نه ویډیو وکړئ، هغه موږ ته راولېږئ. نو دې کې درس کې چې مونږ څه شی ویلي، مثلا مور ته چې وایي، پلار ته چې وایي، دا تاسو ترجمه کوئ او موږ ته راولېږئ. البته د هر چا ویډیو باید نیمه دقیقه وي، 10 ثانیې، ځکه چې کیدای شي مینوال د عربي ژبې زیاتې ویډیو زیاتې راولېږي، نو هغه په خاطر موږ زیات نه شو کولی. نو تاسو ویډیو ډکه کړئ، د همدې درس لنډ مفهوم هغه ویډیو کې ووایئ، خپل کامرې ته. څوک چې نه غواړي مشکل نشته، څوک هغه بیا موږ خپل فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې دا نشرو، بیا تاسو هغه کتلی شئ. دې سره تاسو خپل عربي ژبې او د نور عربي ژبو کې فرق کولی شئ چې تاسو او هغه کې څومره فرق دی. نو خپل درس پیلو.
البته درس پیلونه مخکې دین وروسته د زیاترو کلماتو ترجمه دان کومه دی په خاطر زیاتره دوستان درس کې لک تنبلی زیاته کوي نو ارس ترجمه سره غواړي نو چې تاسو کوشش ونه کړئ زما کوشش سره سره کیږي نو دین وروسته ز بعضی کلمې تاسو ته پریدم اوس خپل درس پیلو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما زمونږ درس البته کتاب کې سلور او یومه صفحه ده سلور او یومه صفحه 15 درس دی الدرس الثالث دریم درس هذا كتاب أزرق هذا كتاب أزرق هذه طاولة زرقاء دلته ازرق دواړه یو معنا ده اسماني خو دلته ولی ازرق راغی دلته ولی زرقا راغی فرق به تاسو خپل وکړئ فرق دا دی ځکه کتاب مذکر دی دلته کلمه مذکر راغله او دلته خو د سینې شو ولی هذه طاوله ازرق مذکر کلمه ده او دلته طاوله مؤنثه ده نو مؤنث لپاره د مؤنثه کلمه راځي او مذکر لپاره مذکره هذا كتاب ازرق هذه طاولة زرقاء نو دا مذکر او دا مؤنث لپاره هذا كرسي احمر دا سره چوکۍ ده هذه حقيبة حمراء دا سره بکسه ده هذه حقيبة حمراء سره احمر حمراء یو معنا ده صرف دا مذکر او دا مؤنث هذا قلم اسود دا تور قلم ده هذه مساحة سوداء مساحة ایریا ساحی توي دغه تور ساحه ده هذه مساحة سوداء اسود سوداء هذا دفتر اصفر هذا دفتر اصفر زیړ تویل کیږي دا زیړه کتابچه ده هذه ورقة صفراء دا زیړه ورقه ده هذا جرس اخضر هذا جرس دا زنګ شین زنګ دی هذه ممحات خضراء پنسل پاک ته وي ممحات پاکون کوي خضراء دلته صرف تاسو به دې کې فرق وکړئ چې دا مذکر او مؤنث کې دا مهمه ده چې بیا ورسته یو امتحان پوسټ کوم ان شاء الله هغه کې به تاسو وایي هذا جدول اصفر هذا جدول دا یو زیر جدول دی هذا قلم رصاص اسود دا یو تور پنسل دی هذا معجم احمر هذا معجم احمر دا یو معجم قاموس دا یو معنا دا ډکشنری ته ویل کی دا یو شین یعنی شنه ډکشنری ده یعنی قاموس ده هذا معجم احمر نو دی درس نه موږ لاند هغه وخت چې یو مؤنث اسمونو ته موږ کوم کلمه استعمالو او مذکر ته جدا هغه دی معنا یو معنا ده ازرق زرقاء دواړه یو معنا دي احمر حمراء سور دواړه یو معنا دي موږ اوس یو سور وای او پښتو کې موږ هم چنوي موږ مثلا وایو سور میز او پښتو کې به وای سره چوکۍ سره ګوره سور سره مؤنث شو او سور مذکر دغه سي عربي کې کلمات مذکر او مؤنث لري اقرأ او لاحظوا نتمرين ده ماذا امام الحقيبة الخضراء ماذا امام الحقيبة الخضراء وده شني بکسي مخامخ څه شي دي امام ګوره ما تاسو ته ویل چې مخامخ ته ویل کی وای د شني بکسي مخامخ څه شي دي أمام الحقيبة الخضراء كتاب أخضر أمام الحقيبة الخضراء كتاب أخضر دي شني بكسي مخامخ شين كتاب دي ماذا خلف الطاولة الزرقاء ماذا خلف الطاولة الزرقاء دي اسماني ميز شاته تشي دي خلف شاته ما بیا معنا وکړه ما زه باید د دې معنا ونه کړم ځکه معنا به تاسو ته پریدم ځکه تیر شوي درسونه تاسو به وګورئ نو کوشش کوم چې معنا ونه کړم ماذا خلف الطاولة الزرقاء خلف الطاولة الزرقاء كرسي ازرق و دې شین میز شاته شنه چوکۍ ده
نو معنا دین ورسته کومه اصل بین صورت والعبارت المناسبه و وصل کوم د صورت او عبارت مناسب عبارت او تصویر دا و القلم ازرق امام الكتاب الاصفر القلم الازرق امام الكتاب الاصفر معنی نکوم ځکه معنی تیر هغه کې وشو قلم ته ویل ازرق رنگ دی پاس می ویلی امام اصفرم پاس رنگ دی دا وې تاسو نو دا تاسو دنده ده به تاسو ته معلوم شي دا د دې خپل امدا ده القلم الاحمر خلف الكتاب الاخضر دا د دې خپل او دا د دې خپل دا دې هغه دي نو دې کې چې نه ته ټول مغه اقرا ثم الون والولم ثم ورسته دې ته رنگ ورکوم طاوله زرقاء قلم ازرق حقيبة سوداء جرس أسود سبورة خضراء كتاب أخضر ورقة صفراء دفتر أصفر أصل بين الكلمة ومقابلها ودلته وصلو ابيض کم سره مناسبه ده دې جملو کې کم هغه سره مناسبه ده دلته مقابل کې ده ابيض مقابل کم ده دلته وایو ابيض اسود سپین تور امام مخامخ د امام مقابل کې کومه کلمه راځي خلف امام مخامخ خلف شاته نو تاسو نه لکومه چې کومنټ کې دغه کلمې تاسو ولیکئ مثلا ما مثال درکو ابيض اسود امام خلف دا نور کلمې تاسو ولیکئ شکرا عفوا دا نور کلمې هله کوم چې کومنټ حتمان وکړئ دا تاسو کورنۍ دنده سو نو دا محاوره پریدو بل درس ته ان شاء الله نو تاسو نه هله کوم چې دا کورنۍ دنده تر سره کوي ان شاء الله موږ تاسو نه واړو چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ په عربي ژبه کې ځکه چې تاسو یو مرسته مداده چې دا شیر کړئ موږ سره چې ډیر مینوال پیدا شي نو زم کوشش کوم چې دې نه خدر تاسو ته درکړم او ډیر کوشش وکړم چې ډیر جملې تاسو ته ورځنی جملې ولیکم او ان شاء الله آینده کې نور ډیر پروګرامونه لرو الله نامرسته غواړو د دې هغه کې نو تاسو نه هیله کوم چې ارڅو کولای شي دا رنگونه ولیکي او خاصره پښتو ترجمه دا کومنټ ولیکي چې زدينه یو تصویری درس جوړ کوم هغه بیا پاڼه کې نشر کوم هیله کوم دا مرسته تاسو نه زغواړم چې تاسو ما سره مرسته وکړئ دا رنگونه ولیکي او خاطه ترجمه ولیکي کومنټ کې نو دا زموږ هغه او سبا ان شاء الله کته چې چیرته خبره او اترې په هغه درس کې شوق لري نو هیله کوم چې لومړی درس یوټیوب کې ولګي پلی لیست کې شته او په ټلګرام چینل کې هم شته تاسو ډاونلوډولای شئ نو اول درس وګورئ هغه نه نیمه دغه ویډیو تاسو موبایل کې وکړئ هغه به موږ ته راولګي موږ ان شاء الله فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې نشرو نو فلحال د پاره هم دا درسو د بل درس پورې تاسو په لاس پارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا بكم التوجيهات الصفية نټولګي لارښوونې د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست نن د درس 14 درس دی 14 درس ویډیو ده نو درس پیل کول نه مخکې تاسو نه یو پوښتنه کوم چې د عربي زده کړې په خاطر مونږ باید تاسو ته نور پاڼه کې څه وکړو هغه کوم کارونه چې موږ باید وکړو چې د عربي ژبې مینوال زیات شي نو هیله کوم کومنټ کې حتما جواب ورکړئ نو خپل درس پیلو الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم التوجيهات الصفية صف صنف ټولګي ته ویل کی توجيهات لارښوونو ته ویل کی التوجيهات الصفية د ټولګي لارښوونې الحوار الاول لومړی محاوره صباح الخير سحار په خیر صباح النور سحار په خیر افتحوا الكتب
کتاب خلاص کړئ. افتحو جمع ده ټولو ته وایي افتحو خلاص کړئ الکتب کتاب خلاص کړئ. انظروا الصفحة رقم 9 وایي وګورئ نهمې صفحې ته. انظروا وګورئ جمع ده انظر یو کس یو نفر ته ویل کی انظر، چې جمع وایو انظروا تاسو ټول وګورئ نهمې صفحې ته. ما رقم الدرس سوم درس ده درس سوم نمبر درس ده. استاد وای الدرس الثاني دوم درس. استمعوا وأعيد اورم او تکراروم. اقرأ يا خالد والولا أي خالدة. اقرأ يا خالد والولا أي خالدة. أكمل يا علي پورا کړه اي علي. أكمل پورا کړه يا علي إلى اللقاء دلیدو په هیله. مع السلامة د خدای په امان. شكرا جزيلا ډیره مننه. الحوار الثاني دوم محاورة. قم يا علي واسأل. پاسیږه اي علي پاسیږه واسأل او سوال وکړه. ما اسم هذا المعهد؟ ما اسم هذا المعهد؟ د دې معهد د مرکز یا د دې خوانزی ته هم راتلی سي. مدرسه یعنی معهد مرکز سنوم دی. اجب یا محمد. ای محمد ته جواب ورکړه. المعهد العربي د عربي زده کړې معهد یا مرکز دی. شکرا مننه. الحوار الثالث دریم محاورة. مساء الخير ما خام بخير. مساء النور ما خام بخير. يا فاطمة اي فاطمة اغلق الكتب. اغلق الكتاب. اغلق الكتاب كتاب بند کړه. وامسح السبورة او تخته پاک کړه. وامسحي او مسح کړه پاک کړه. السبورة تخته. حسنا معلمتي سمده اي ذما معلمي. ماذا أكتب ثولكم. اكتبي عنوان الدرس. د درس عنوان ولیکه. اكتبي ولیکه عنوان الدرس د درس عنوان ولیکه. حسنا معلمتي سمده اي ذما معلمي. مدرستي شكرا مننه. اجلسي کینا. اوس دلته یا څه لپاره راغلي لاندې ګورو. دلته مکمل توضیحات شوی ده. نو دې درس کې مذکر او مؤنث ته ډیر خیال وساتئ چې مذکر ته او د مؤنث مابین کې فرق څنګه راتلی شي. استمع اورم او اعيد او تکراروم یې. انت یا محمد ته ای محمد. انت یا فاطمه ته فاطمه. انتم ګوره مخاطب جمع، مخاطب مذکر، مخاطب مؤنثه. چې کله مونږ وایو اجلس مذکر تراغی کینا. تاسو ته یو تاسو ټول ته یو ته وایم اجلس. احمد اجلس. احمد کینا. کدلته اوس فاطمه نو هغه ته خو اجلس نشم ویلی ځکه اجلس خو مذکر شو. مذکر عربي کې مذکر ته جدا کلمې دي، مؤنث ته جدا. نو کواړو چې مؤنث ته وایو نو دې ته باید یا اضافه کو. اجلسي کینا ای فاطمه. انت یا فاطمه اجلسي کینا. او که جمع وایو اجلسو کینی تاسو ټول. تاسو ټول. اسأل سوال وکړه. البته دا امریه هغه دي کلمات دي. اسأل سوال وکړه. اسألی مؤنث سوال ته وکړه. اسألو تاسو ټول سوال وکړئ. اغلق بند کړه. اغلقی ته ای جنۍ بند کړه. اغلقو تاسو ټول یې بند کړئ. اغلقي اغلق مذکر. اغلقي مؤنث. اغلقو جمع. مثلا منګه وایو احمد ته اغلق الباب دروازه بند کړه. اغلقي الباب دا مثلا مؤنث ته منګه وایو. نو
نور خو په دې پوه شوئ مؤنث لپاره صرف جمع یا په اضافه کوئ نو ټول همغه ده مذکر سره یا اضافه کوئ. افتح خلاص کړه، افتحي خلاص کړه، افتحو خلاص کړئ، امسح پاک کړئ، امسحي مؤنث ته، امسحو جمع ته، تاسو ټول پاک کړئ. اقرأ ولوله، اقرأي، اقرأو، اكتب اكتبي، اكتبو، استمع استمعي، استمعوا، اكمل اكملي، اكملوا. نو دا تمرین مو کو اصل بین الکلمه و مقابلها. هله کوم دا کومنټ کې تاسو حل کړئ. د اخرج مثال خارج شه، اوزه، ادخل داخل شه. نو تاسو د دې جوابونه تاسو کومنټ کې اجلس کینه مقابل کې چې ده ودرېږه، ودرېږه نو دلته تاسو پیدا کړئ. قوم ودرېږه، عجیب جواب ورکړه، امسح پاک کړه، افتح خلاص کړه، اغلق بند کړه، اخرج اوزه، اخرج، اکتب ولیکه، اسأل سوال وکړه، اجلس کینه. دا معناګانې دي. دا زموږ د نننی درس و. هیله کوم چې یاد شوی مو وي د مذکر او مؤنث مابین کې چې هره کلمه امریه مثلا اجلس کینه امر دی، نو دې کې که تاسو غواړئ مؤنث ته دا تاسو وایي نو تاسو ورسره یو یا اضافه کوئ. صرف بعضې کلمو کې مثلا دلته چې تاسو ویلئ ګوره اقرأ اقرأي دلته یا اضافه شوی ده، ټولو کې یا اضافه کیږي. او فی دې درس کې صرف تاسو باید دومره یاد کړئ چې مؤنث لپاره کومې امریه کلمې تاسو استعمالوئ باید هغې سره تاسو یا اضافه کړئ. اوس موږ اجلس فاطمې ته نشو ویلی، اسأل فاطمې ته خو اسأل نشو ویلو، اغلق خو نه ویلی شو. نو بیا دلته فرق چې شته د مذکر او مؤنث کې عربي ژبه کې. نو دلته د هر امریه هغه کې امریه کلماتو کې تاسو باید یا اضافه کړئ. اجلس یا احمد، کینه احمد، اسأل یا محمود، سوال وکړه، اسألي یا فاطمه، اغلقي یا فاطمه، افتحي یا فاطمه، خلاص کړه، افتح الكتاب یا فاطمه، کتاب خلاص کړه یا فاطمه، افتحوا یا افتحوا الكتاب، افتحوا الكتاب یا طلاب، کتاب خلاص کړئ تاسو ټول. نو دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې یاد شوی مو وي. نو هیله کوم دا درسونه تاسو شیر کوئ. فیسبوک کې نه پوهېږم مینهوالې کم شوي د عربي ژبې که څنګه چل ده. ما خو تاسو ته یو خبره کړې وه چې انګریزانو انګلیش ته څنګه خدمت وکړو. هغوی اوله کې خلکو ته موږ استاد ویلی چې دوی اول خلکو ته تقریبا 40-50 کاله مخکې په پاکستان کې داسې خلک ول، داسې موسسې وي، خلکو ته به څه پیسې ورکولې وی راځئ تاسو دا ژبه ووایئ. نو هغوی پیسې ورکولې اوله کې، وروسته بیا خپل تجارت شروع کړو. نو په دې طریقه باندې عربي ژبې ته خدمت کول پکار دي. داسې نه چې موږ ته څه تاسو یې دې په خاطر یاد کړئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه ده. نو کېدای شي په دې نیت یاد کړئ چې موږ دا یاد کړو او قیامت په ورځ نبي علیه السلام سره موږ خبرې وکړو او موږ ته حاب کوثر اوبه راکړي. نو په دې مینه چې ووایي الله به تاسو ته اجر هم درکړي او انشاءالله د آب کوثر نه به هم تاسو مستفید شئ او نصیب به هم شي. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم إلى درس اللغة العربية. نن د عربي درس البته ولسم درس دی. په دې درس کې به الاحرف را لام و نون وایو. د درس نه مخکې هیله تاسو نه هیله کوم چې هر کم درس ګورئ، هیله کوم چې پاڼه کې هر پوسټ ګورئ هغه نورو دوستانو سره شیر کوئ او یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب او دوستانو سره شیر کړئ چې ترڅو د عربي مینوال نور هم زیات شي. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الأحرف راء لام نون. راء، رسم، رسم، أسرة، أسرة، كورني، مدير،
مدير. ليمون ليمون. قلم قلم. قفل قفل. دا د لام تلفظ ده. لام په لومړی کې د څه لیکل کېږي؟ اوله کې د کلمې مابین کې په دې انداز لیکل، په دې شکل لیکل کېږي او اخره کې مکمل لام لیکل کېږي. نون نون. نظاره نظاره نظاره. عینکې. بنت بنت. نون مابین کې د څه لیکل کېږي؟ لومړی کې د څه لیکل کېږي؟ ابن ابن. الأحرف راء لام نون مع الصوائت القصيرة والطويلة. را لام او نون لنډ اوازونه او اوږد اوازونه سره الأحرف لا دا مغه زبر زیر پیخ او دلته لکه موږ چې ولاړ زور وایو او یا را ورسره یا وا ورسره راشي نو په دې طریقه ویل کېږي. مثلا را ری رو لنډ اواز او چې اوږده وي را ری رو. مثلا رحله دلته ساده لنډه راغلی رحله. اوس موږ الف راغلی باسه رباب. ګوره جګي وایو رباب. لام لا لی لو لا لی لو. لم لام. نا نی نو نا نی نو. نونیرو نور. نو دا لنډ اوازونه د اوږد اوازونو سره دي. ورکب الکلمات من الحروف. وإذا كلمة تركيب كوم دي حروفنا با نون تا دا تشيكي بنت. ميم ثا لام ثا مثلث. قاف لام ميم. دلته فکركم غلط شوي دي. دا قاف بثر کېدای شي بل لغتي خو قلم دلته فتحه راځي. قلم غلط فکر کوم. قفل خدا ده خو دلته قلم راځي. قفل. ابن دا یو ځای نور ټول همداسې دي. قامه. ثوب. قطار. طالب. رقم. أمام. باب. جدول الحصص. جدول الحصص د ښوونځي ورځنی مهالویش ته ویل کېږي. موږ به دا تقسیم اوقات ورته وایو. ورځنی مهالویش دې ته تقسیم اوقات وایي. الأحد الاثنين ثلاثاء الأربعاء الخميس. دا خو موږ ویلی دي. الحصة الأولى لومړی ساعت، دویم ساعت، دریم ساعت، څلورم، پنځم ساعت. ریاضیات ریاضي ته وایي. علوم ساینس ته وایي. ریاضي. رسم لغة العربية. ودا نمونه تاسو ته دي. نو راځو خپل لومړی محاورې ته. الحوار الأول. هل كتبت الجدول؟ هل كتبت الجدول؟ آیا مهالویش دې لیکلی؟ نعم كتبته. هو ما لیکلی ده. كم حصة في اليوم؟ كم حصة في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته دي؟ څو حصې دي؟ 5 حصص. 5 حصص. حصة مفرد، حصص جمع. 5 حصص 5 حصې. ما الحصة الأولى يوم الأحد؟ ما الحصة الأولى يوم الأحد؟ د یکشنبې په ورځ کومې حصې لرو؟ یعنی کوم مضمونونه لرو؟ دا ورته وایي ریاضیات. والثاني او دویم علوم ساینس. شکرا مننه عفوا مننه وړ نه ده هیله کوم. الحوار الثاني دوما محاورة. من فضلك مهرباني وکړه. متى اختبار الحاسوب؟ د کمپیوټر امتحان کله لرو؟ غدا الاثنين. اختبار امتحان ته ویل کېږي. غدا الاثنين. ثباته دوشنبه په ورځ. الحصة الرابعة څلورم ساعت باندې. واختبار اللغة العربية او د عربي ژبې امتحان بعد غد الثلاثاء. سبانا بل سبا د سې شنبې په ورځ. الحصة الثالثة په دریم ساعت کې. شکرا مننه عفوا. اقرأ والاحظ. لولم او دا تکراروم. ګوره موږ مثلا وایو نن پرون ابل پرون سبا بل سبا. نو عربي کې دې وایي اليوم نن، امس پرون، قبل امس ابل پرون. اليوم نن، غدا سباته، بعد غد بل سبا.
مثلا نن دوشنبه ده، پرون ته امس ته احد وای، ابل پرون ته السبت دغسې. اليوم الاثنين نن دوشنبه ورځ ده، وغدا الثلاثاء سبا سه شنبه ده، وبعد غد او سبا نه بل سبا الاربعاء چهارشنبه ده. اليوم الاثنين نن دوشنبه ده، وامس الاحد او پرون یکشنبه ورځ وه، وقبل امس السبت او ابل پرون د هفتې ورځ وه. استمع واعيد. الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الدرس الخامس، الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة، الحصة الرابعة، الحصة الخامسة. نو زمونږ درس همدلته بس کوو، همدا زمونږ درس و. دا درس خلاصه کوم چې دې درس کې موږ هغه حرکات دی را لام نون ویلې چې اوږد حرکات او لنډ حرکات څومره، او دې کې اصلي درس پکې دا ده چې نن ته چې وایي پرون ته دا اوس هم ویلې، نن ته چې وایي پرون ته چې وایي بل پرون، سبا بل سبا ته چې وایي، او د ښوونځي مهالویش هم پې پوه شو. مثلا موږ پښتو کې ښوونځي کې ویلې چې لومړی ساعت، دویم ساعت، دریم ساعت چې لري، څلورم ساعت. نو دلته عربي کې ویلې الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة داسې. او بل یو خو نن مثلا نن اليوم، پرون ته امس ویل کېږي، امس، او بل پرون ته قبل امس، قبل امس. دلته کتلی شي قبل امس. او نن ته اليوم، سبا ته چې ویل کېږي سبا ته غدن، غدن سبا غدن، بعد غدن سبا نه بل سبا. نو دا یاد کړئ، دلته تر جمله کې ویلي اليوم الاثنين نن دوشنبه ده، وغدا الثلاثاء سبا سه شنبه ده، وبعد غد الاربعاء او سبا نه بل سبا چهارشنبه ده. نو دا زمونږ درس و. هیله کوم چې درسونه تاسو هر یو ګورئ. هیله کوم چې دا فیسبوک کې اقلا 3 ګروپونه کې خو یو خپل پروفایل کې شیر کړئ، یو 3 ګروپونو کې شیر کړئ. جزاک الله خیرا. تل بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. دا درس زموږ 18م درس دی. په دې درس کې به بعضې موضوعات وایو، بعضې تازه نومونه دي، نوي نومونه دي. نو درس پیلول نه مخکې هیله تاسو نه یو سوال کوم چې آیا د درسونو څخه راضي یاست که نه؟ اوس خو روزانه او ورځنی زه تاسو ته جملې جوړوم او فیسبوک پاڼه کې نشروم. انشاءالله فیسبوک کې به ډېر ژر لایف برنامه مو لرو، البته صوتي لایف. تاسو به واتساپ کې زنګ وهئ، انشاءالله زه بیا نمبر خپروم، تاسو به واتساپ کې زنګ وهئ، او فیسبوک کې به البته ویډیویی لایف نه راځو، صوتي आवाज په حساب لایف به راځو، اډیو لایف به راځو انشاءالله. نو لایف برنامه به کوو انشاءالله. ستاسو کوم مشکلات شي هغه لایف برنامه کې په لنډه توګه سوال او جواب هم کولی شئ، او هر څه مشکل وي په ترتیب سره مخکې ځو. مقصد تاسو ما سره مرسته کوئ، زه تاسو سره مرسته کوم. او یو خبره ده چې درسونه حتما شیر کوئ، زیاتره ډیر کم شیر کوي، ډیر زیات پریدي. نو هر درس چې تاسو 2 ګروپونو کې شیر کوي، هر یو ډیر دوستان، ډیر مینوال نور هم پیدا کیږي. نور خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. د درس دا درس په دې پاڼه کې ده، 93 پاڼه کې ده. استمع واعيد، اورم او تکراروم. الرياضيات، الرياضيات رياضي. العلوم ساينس، علوم ساينس. الحاسوب كمبيوتر، حاسوب كمبيوتر. اللغة العربية، اللغة العربية. الرسم، الرسم رسم. الرياضة سبورت، الرياضة سبورت. دی محادثې نه تیریږو ځکه دا باید
آډیو د دې ځان ته سی ډي هغه باید تاسو واورئ او دې کلمو ته دلته بیا هغه جملې لیکل کیږي. نو دې درس نه تېرېږو. دلته وایي استمع الى المحادثة الهاتفية، اورم د هغه محاوره د ټلیفوني محاوره، ثم اجیب عن الاسئله، او بیا هغه سوالونو ته ځواب ورکوم. نو فلحال دې نه تېرېږو ځکه موږ سره هغه محاوره نشته چې کوم په ټلیفون کې شوې ده. نو دلته راځو اصل وصل کوم بین الکلمه و مقابلها، د دې کلمو مابین کې چې د دې کلمې سره کوم مناسب دلته ده هغه وصله و. نو قبل مخکې د قبل مقابل کې څه راځي؟ قبل مخکې وروسته بعد، قبل مخکې وروسته بعد. امس پرون، د امس پرون ضد څه شی ده؟ غدن. امس پرون، غدن سبات. قبل امس ابل پرون، قبل امس ابل پرون ضد مقابل کې چیرې بعد غدن، بعد غدن. بعید لري، بعید لري مقابل کې نږدې راځي کنه، قریب. هنا دلته، هناك هلته، هناك هلته. يمين خلاص، يسار چپلاس. هذا مذكر، هذه مؤنث. هذا هناك، هذا دغه، هناك هاغه هلته. نو دلته مرادو دا هم داسې شی نه لري. وایي د الف اصل بین الف وما يناسبه من با، وصل کوم الف او هغه چې مناسب وي په با سره. الدرس الثالث درې ته کومه څه لیکل کېږي؟ الدرس الثالث، نو دا وصله ولاندې دلته. الدرس الأول دلته، الدرس الخامس دلته، الحصة الرابعة دلته، الحصة الثانية دلته، الحصة الأولى دلته. ودې کې مثلا تازه شی نشته. اصلي درس زموږ ننني درس کې دا د استمع و اعيد. الفعل الماضي ان شاء الله موږ به ډیر ژر ګرامر هم پیل کو پاڼه کې. ډیر دوستانو د ګرامر خواهش کړی، نو ان شاء الله ډیر ژر به ګرامر خپرو ان شاء الله. نو دې درس کې الفعل الماضي تیر شوی زمانه ماضي فعل وایو چې یو کلمه موږ څنګه ماضي ته اړولی شو. نو دلته په لنډه توګه تاسو ته ویلي هر هغه فعل چې وي هغه سره تاسو مثلا ته جمع ته اضافه کړئ. اوس انا ته څه راځي؟ انت څه راځي؟ انت، انا زه، انت ته، انت ته مؤنثه، هي هغه. نو اوس مثالونو کې چې تاسو ته وایو پوهیږئ. فلحال ابتدا ده، نو ابتدا کې ان شاء الله په ګرامر کې به هیڅ وخت سر نه هغه کوئ، په تنګېږئ به نه. اوس مثلا موږ وایو انا اکتب، زه لیکم. دې ماضي څنګه جوړو؟ انا اکتب. اوس وایو انا کتبتو، انا کتبتو ما ولیکل. انت کتبت تا ولیکل. انت کتبت تا ولیکل. هي کتبت هغې ولیکل. انا مسحت ما پاک کړه، یعنی تخته. انا مسحت السبوره ما تخته پاک کړه. انت مسحت تا پاک کړه. انت مسحت تا پاک کړه، مؤنث انجلی. هي هغې پاک کړه. انا قرأت ما ولوله. انت قرأت تا ولوسته. انت قرأت تا ولوسته. هي قرأت هغې ولوسته. انا فتحت ما خلاص کړ. انت فتحت، انت فتحت تا خلاص کړ. انت فتحت تا خلاص کړ. هي فتحت هغې خلاص کړ. نو دلته متکلم سره صرف تا او ضمه راځي. کتبتو، کتبتو یعنی ما ولیکل. مسحتو ما ولیکل. ګور اصلا کې خو کتبه ده، کتبه ولیکل. کتبتو ما ولیکل. انت کتبت، ګوره دلته کتو راغی، دلته موږ وویل که انا سره تو راځي، انت سره ته. کتبت، شربت، اکلت، ټول سره دغه شیان راځي. متکلم څوک چې خبرې کوي، چې غواړئ هره کلمه ماضي ته واړوئ، تا
تو متکلم ته تو ویل، مخاطب ته چې مذکر وي ته، چې مؤنث وي تی، او چې غایب یا دریم شخص وي هي کتبت ته او سکون سره راوړي. نو دا زمونږ د ماضي هغه وه، هیله وه چې یاد شوې وي. که څه پوښتنه وي کومنټ کې کولی شئ. او انشاءالله دا بیا موږ د فعل الماضي ګرامر درس کې بیا دا په پوره وضاحت سره هغه کو. دلته یو اوس ابتدا ده، صرف یو څو مثال یې ورکړي دي. اکملو بتا فی آخر الفعل وأضعه حرکه لمناسبه علیها. وایي دلته تکمیلوم په تا سره فی آخر الفعل، په آخر د فعل کې وضع والحرکه او حرکت ورکوم هغه چې دې ته مناسب وي. انا کتب دلته چې راځي تا ورکو، خو انا سره تا چې راځي تو ضمه راځي. انا کتبتو تا او پیش. انا کتبتو عنوان الدرس وانت مسحت، ګوره تا سره مسحت انت، وانت مسحت السبوره، وانت اغلقت الباب، انت اغلقت المؤنثه ده، وهي فتحت نافذه، انا جلست وانت قمت، وانت سألت وهي اجابت، وهي اجابت. نو فعل ویډیو زیاتیږي. فعل هم دومره درسو په فعل الماضي کې چې هر څه سوال لرئ هیله کوم چې کومنټ کې کولی شئ. صرف تاسو دومره یاد کړئ چې انا سره په فعل الماضي کې هر کلمه چې تا راولو پیښ. انا کتبتو چې هر فعل وي، انا شربتو، انا غسلتو، صرف څو خبرې کوي متکلم ته تو راځي، مخاطب ته ته منګه استعمالو. د کلمې آخر کې دغه کلمې راوړئ، بس ټول کار کیږي. دغه کلمې تو، ته، مؤنث ته تی، او غایب ته دریم شخص مؤنث ته دا راځي. نو هیله کوم چې درس مې یاد شوی، هر څه پوښتنه چې وي هیله کوم کومنټ وکړئ. بیا هم وایم چې درسونه فیسبوک کې ګروپونو کې شیر کوئ، خپل پروفایل کې شیر کوئ. که څه هر څه پوښتنه وي بیا هم کومنټ کولی شئ. نو انشاءالله ډیر ژر به نور درسونه به نور هم زیاتو. که څه پوښتنه وي یا پیشنهاد وي هیله کوم بیا هم کومنټ میسج کولی شئ پاڼې ته. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. دا زموږ نن نسم درس دی. درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې یوټیوب کې عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ، او فیسبوک کې زموږ ورځنۍ جملې چې موږ تاسو ته خپرو. اوس خو تاسو ویلې چې باید درسونه زیات شي، اوس تاسو ته جملې زیاتې هر ورځ جوړوم. نو تاسو نه هیله کوم چې دا فیسبوک البته تاسو هر یو باید دا هر درس 3 ګروپونو کې شیر کړئ تر څو د عربي مینوال نور هم زیات شي. ان شاء الله موږ د خدمت نیت کړی، نو تاسو هم د خدمت نیت وکړئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درس 98 صفحة ده. الدرس السابع. أسأل وأجيب كما في المثال. سؤالكم أو جوابكم څنګه چې په مثال کې راځي. کم معلما فی الفصل. کم معلما فی الفصل. په ټولګي کې، فصل ټولګي ته وایي، صنف. په ټولګي کې څو استادان دي یا معلمان دي. په ټولګي کې څو معلمان دي. کم څومره. معلما استادان. فی په الفصل ټولګي. په ټولګي کې څو معلمان دي. فی الفصل معلم واحد. په ټولګي کې یو معلم دی. فی الفصل په ټولګي کې معلم استاذ واحد یو. نو معنی د سکیږي په ټولګي کې یو معلم دی. کم طاوله فی الفصل. څو میزونه دي په ټولګي کې. په ټولګي کې څو میز دي. طاوله میز ته ویل کیږي. فی الفصل 9 طاولات.
فی الفصل په ټولګي کې 9 تاویلات 9 میزونه دي 9 میزونه دي طاوله مفرد طاولات جمع. اوس دلته نمونه ورکړی تاسو باید کم استعمال کم کرسیان فی الفصل په صنف په ټولګي کې څو چوکیګانې دي کرسیان چوکۍ کرسیون چوکۍ ته وایي كم كرسيا في الفصل في الفصل 8 كراسي نو په صنف کې 8 چوکیګانې دي كم سبورة في الفصل په ټولګي کې څو تختې دي في الفصل سبورة واحدة كم نافذة في الفصل په ټولګي کې څو کړکیګانې دي في الفصل 3 نوافذ نافذة مفرد کړکۍ نوافذ کړکیګانې في الفصل 3 نوافذ. أسأل أو أطرح سؤالا باستخدام كم وسوال کوم یا مطرح کوم سوالا سوال په استعمالولو د کم سره كم كتابا كم قلما كم دفترا كم مساحة كم براية في الحقيبة. نو دا نفس امغه مخکې چې تیر شو امغه سی وای دلته دا تمرین کې تاسو ولیکئ كم كتابا في الحقيبة دلته اعلان دی بیا تاسو ته ویل دي چې حقيبتك حقيبتك حقيبتي حقيبته حقيبته اسم ورسره ولا حقيبه كم حقيبته كم كتابا في الحقيبة أحمد دي أحمد په بای کې څو کتاب دي كم دفترا في الحقيبة په بکس کې څو کتابچې دي دفتر دي مستر خط کش وغیره. نو دا مهمه نه ده تاسو خپل جملې جوړوئ شي. نو راځو خپل نوې درس ته الاحرف ز س صاد. اول ز وایو زرافه زرافه تاسو نه هیله کوم چې زرافه د حیوان ته پښتو کې څه شی وایي هیله کوم کومنټ کې ولیکئ زرافه ته پښتو کې څه وایي کومنټ کې هیله کوم ولیکئ. دویم جزر جزر تاسو پوهیږئ خبز خبز ډوډۍ خبز ډوډۍ. بل سین سوق سوق بازار سوق بازار. د سوق په اړه کې یو حدیث ما ته ترغه کله چې بازار ته دی بازار ته چې کله ځي سلورمه کلمه وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. او په لنډه توګه چې دا فکر کوم هغه صحیح ده. ها سوق بازار مدرسه خوانځي دبوس دبوس دغه غته ویل کیږي منګه سنجاق ورته وای سنجاق ستنه غوندې شه د په سر باندې زیاتره مدرسو کې بم کتلی کنه دیوالونو کې ورقو کې ورقه چې باندې نو دا پی وਹੀ نو دبوس دی ته ویل کیږي. صاد صاد صف صف ټولګي حصه 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 ته ویل کیږي. سوس چورګوړی سوس چورګوړی سوس البته د چرګي بچی ته وای د هغه وخت نه چې پیدا شي تر 3 میاشتو پورې هغه ته سوس ویل کیږي سوس چورګوړی. ها دا مامغه دي الاحرف ز س صاد لند اوازونه او اوږده اوازونه سره ز ګوره دا زبر زیر پیش ز زی زو او چې الف ور سره راشي ز زی زو مثلا غزاله غزال همدغه س سی سو س سی سو س سی سو سر سور ګوره ور سره سو سو سور همد سی صاد صا سی سو صا سی سو سر مصير ګوره ور سره اغله دا لاندې وګدا اوازونه ول. استمع واميز الصوتين واورم او صرف د دې تمیز د اوازونو کو معنی مهمه نه ده صرف تاسو سین او صوت مابین کې تاسو باید فرق وکړئ ځکه په یو عربي کې په یو حرف سره معنی فرق کوي. ګوره صمت 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 سامع صامه سامع صامه سوس 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 صفر صفر سليل صليل أسر أصر سرير صرير سرة سرة صوم صوم صيف صيف. نو دا صرف تمیز دی او هغه مهمه نه ده معنی صرف تاسو باید عربي کې تاسو
سین او صاد باید مخرجونه چا چې تجوید ویلي هغه ښه ادا کولی شي. البته زه تجوید کې دومره ماهره نه یم، نو تاسو صرف د دې باید تاسو خپل هغه وکړئ، تمیز وکړی شئ. نو الدرس الثامن، اتم درس، اقرأ العبارات الآتية، وهذا لاندینی عبارتونه الولم دا کوم چې راځي دې ته آتیه را روان. هذه حقیبة زرقاء، د دې معنا نه کوم ځکه رنګونو معنا ما په تیر درسونو کې کړي، دا باید تاسو خپل وکړئ. هذه حقیبة زرقاء تقریبا البته شپاړسم درس وګورئ هغه کې ما د رنګونو هغه کړی. هذه حقیبة زرقاء، هذه الحصة الخامسة، هذه الحصة الخامسة. دا ځکه نه کوم چې ځکه تیر درسونه باید تاسو خپل تکرار کړئ. هذا كرسي أصفر، هذا كرسي أصفر، هذا قلم رصاص، هذا قلم رصاص، هذا كتاب أزرق، هذا كتاب أزرق، هذا هو الدرس الأول، هذا هو الدرس الأول. دا لومړی درس دی. هذا خبز أبيض، هذا خبز أبيض، دا سپینه ډوډۍ ده. هذا باب الفصل، هذا باب الفصل، دا د ټولګي دروازه ده. نو دا موي اصل الحروف اللي يكون الكلمه، هو وصل کې دا حروف چې کلمه تکمیل شي. ګوره ح صاد ت، حصه، ده أزرق، سأل، مدرس، فصل، سور، السبت، صفير، صديق، مقصف، سورة، سبورة. نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې یاد شوی مو وي، که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ. تاسو نه هیله بیا هم کوم چې فیسبوک کې درسونه ګروپونو کې شیر کوئ او یوټیوب کې زموږ چینل دوستانو سره شیر کړئ او سبسکرایب هم کړئ او ویډیوګانې هم لایک کوئ. نو که څه پوښتنه یا پیشنهاد وي هیله کوم کومنټ کې کولای شئ. نو د نورو درسونو په هیله بیا هم تر بل درس پورې تاسو په لاس سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم جميعا. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. زموږ شلم درس دی، البته پاڼه 104 او درس الثامن اتم درس دی. درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې کوم درسونه موږ فیسبوک کې جملې کلمات نشرو، هیله کوم تاسو نه چې هغه فیسبوک کې شیر کړئ، خپل پروفایل کې هم شیر کړئ او فیسبوک ګروپونو کې هم شیر کړئ او یوټیوب کې عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب کړئ. خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الدرس الثامن، أستمع وأعيد. يوصلوا بانا يوصلوا سلور. دا شعر دا شعرنا وي. وعمي منصور النجار، عمي منصور النجار. وإذا ما كاكا منصور چی دا نجار ده، إذا ما كاكا منصور نجار ده. عمي دما کاکا، بعضی وای چې موږ ته باید لفظ په لفظ معنا وشي، نو عین میم عم کاکا ته ویل کېږي چې یا ورسره راشي عمي زما کاکا، زما تره. زما تره وای نجار دی، منصور هوی نوم دی، نجار وای. يضحك في يده المنشار، اغه يضحك خاندي في يده المنشار او پلاس کې چې دا اره ده، منشار اره ته ویل کېږي، دا اره دیتا اره وی، منشار اره. خاندي مسکا کوي او في يده او داغه پلاس کې اره ده. قلت لعمي عندي لعبه، وما خپل تر ته ویلي عندي لعبه. لعبه اصلا لوبي ته وی، خو دلته لعبه نه مراد دی نانځکې ته ویل کېږي، دغه نانځکې ته لعبه نانځکه. قلت لعمي ما خپل تر ته ویلي عندي لعبه، ما سره یو نانځکه ده، کوډۍ. اصنع لي بيت اللعبه، یو کور جوړ کا ماته د دغه
ګوډۍ یا نانځکې په خاطر. اصنع جوړول ته وایي، لی زما لپاره، بیتن لعبه د نانځکې کور. هز الرأس وقال خپل سر یې وخوځو، وقال او وی ویلې، هز خوځولو ته وایي، خپل سر یې وخوځو، وقال او وی ویلې انا اهوى الاطفال، ذ ماشومانو سره مینه لرم، اهول اطفال ماشومانو سره مینه لرم. بعد قلیل رحت الیه، ثمود ورسته یا ثلګ وخت ورسته، رحت الیه هغه ته ولاړم ورغلم. شیء حلو بین یدیه، ډیر یو ښایسته شی د هغه په لاس کې و. شیء حلو ډیر ښایسته او خوږ یو شی د هغه په لاس کې و. سواه عمي منصور، سواه بغیر پرته د ما د تر منصور نه بغیر، احلى من بیت العصفور، یو کور ډیر د عصفور د مرغان ته وایي، د عصفور دغه یو ډیر ښایسته کورم د تر نه بغیر مې یو کور هم راته جوړ کړی و. احلى من بیت العصفور، احلى یعنی ډیر ښه، من بیت العصفور د عصفور د مرغه د کور نه ډیر ښه کور جوړ کړی و. نو دا شعر سلمان العیسی. الاحرف جیم شین یا، جیم شین یا، دیکھیں جیم چې اوله کې لیکل کېږي په دا شکل لیکي، جد نیکه، ګوره جیم په دې شکل ورکي. کما بین کې لیکل کېږي په دا شکل لیکل کېږي. مسجد، ګوره مسجد کې په دا شکل. دجاج اخره کې خپل جیم لیکل کېږي. شین شای، شین اول کې داسې لیکل کېږي. یشربو سکی، په شین مابین کې داسې په دا انداز لیکل کېږي. ریش بڼکه، ریش بڼکه دا د چرګانو بڼکې ته ریش وایي. شین اخره کې په دا شکل لیکل کېږي. یا یسار چپ طرف ته، یسار یا اول کې داسې لیکل کېږي. مابین کې چې راشي بید هګۍ په دې اندازه. او کرسی یا اخره کې داسې لیکل کېږي. الاحرف جیم شین یا، دا خو به تاسو پوهیږئ چې فتحه کسره ضمه او دلته الف ورسره اضافه کېږي. لنډ اوازونه او اوږد اوازونه، مثلا جا جی جو او جا جی جو. مثلا جسم جدول، شا شا شي شو شأن، شا شي شو شا شي شو، شکر شک، ګوره شکرن. همدغسې یا ی یو، یا یی یو، یک ګوره یک. یکرم یکرمو، یجلسو. دغه درس پرېږدم ځکه دا هر یو جدا معنا لري. دا به زه تاسو ته په تصویري ډول باندې دا وکړم او تاسو ته فیسبوک کې نشر کړم. خو انشاءالله دا ماته تاسو پاڼه یاد ولرئ چې کمانه لا یاد وته، تاسو حتما ماته کومنټ وکړئ، ځکه بعد وخت تاسو به صنفون کتلی و استاد باز درس پرېږدي او هغه بیا وروسته وایي. نو دا هیله کوم چې د دې هغه ماته بیا وکړئ چې د دې پوسټ وکړم تر څو کتاب ختمولو ته وخت شته. نو د دې دا وروسته په تصویري بڼه کې د تاسو ته وایم. نو دې درس نه تېرېږو. اصل بین الاحرف لاکون الکلمه، وایي دا کلمې سره وصل کوو لاکون چې تکمیله شي الکلمه کلمه. مثلا جیم دال واو لام شكي جدول، جيم لام سين جلس، قصير طويل جواب، يمين الثاني يشرب، قريب شارع. يعني وصل لكي شين ألف راء عين. احرف منګه شروع کړی دي فیسبوک کې تصویري درسونو کې من تقریبا 30 ته پورې منګه ویلې دي او دلته بیا مې تکرار وکم. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. مثلا طالب طالب، طالبان 2
طلاب، 3 طلاب، 4 طلاب، ثلور ذكونكي، 5 طلاب، 6 طلاب، 7 طلاب، 8 طلاب، 9 طلاب، 10 طلاب. طالبة، طالبتان، 3 طالبات، لا مؤنث ده، 4 طالبات إلى آخر. 11 طالبا، 11 طالبا، 12 طالبا، 12 طالبا. وث 11 يولد دكونكي كدا منغا مؤنث تويو ثنغرادي 11 طالبة، 12 طالبة. يوم مذكر عددنا دي يوم مؤنث استعمالي غادي ان شاء الله دي پاڑا ان شاء الله درس لرو ان شاء الله گرامر کې بڑے راسي ده. مراجعة واختبار. دينا مراد انطق بوضوح وبوضوح ثرى دا نطق كوم. قاف قريب، قريب نزدي. قام، قام يعني ودرد. قلم، قلم. طالب، طريق، طاولة. ظل، ظل. ظفر، ظفر. ظلام، ظلام تیاره. ضرب ویوه. درس غاخ دا یو غاخ دا درس وی دا کمل ساختمان ته. بيضة یو هگی. صاد حصة حصة تویل کی. فصل، فصل. مقصف، مقصف. نو دا بموایو استمع وأميز دا مغره تا او طا. تين، طين. دا منگا پینځم شپږم درسم کې فکر کوم دا درس تیر شوی دا کلمې تکراری دي، ما ویل چې تکراری کلمې نه وایم. تين، طين. طرف، طرف. وتر، وطر. ضرب، ضرب. دل، ضل. ضروب، ضروب. سرير، صرير. صوم، صوم. صمت، صمت. ظليل، ذليل. فضة، فذة. ظل، ذل. ثمرة، سمرة. ثار، سارة. أثيل، أسيل. جارح، شارح. مجمع، مجمع. مشمح، مشمع. جمال، شمال. نو دا زمون ننانی درسو. نو ان شاء الله چې هر څه سوال وي کومنټ کې کولای شي. به هم مهم چې فیسبوک کې درسونه هله کوم چې نه شیر کړئ په ګروپونو کې. کار څه سوال کومنټ کولای شي. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.